بسم الله الرحمن الرحیم. بیا مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ او تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون کې متوازی السطوح ټوټه یا پنډه شیشه لوستې وه زده کړې مو چې دا څه شي ته ویل کېږي. راځو د لسم ټولګي فزیک مضمون ۴ لوست کې متوازی السطوح ټوټې اړوند سوالونه حلوو چې د دې اړوند ځینې سوالونه حلوو. فقط دومره زده کوو چې د فورمول مطابق سوال څنګه حلولی شو. د دې مطابق راځو سوال لرو. په سوال کې راته وایي که لومړی وایي د یو جسم د شیشې شاته چې 12 میلی متره پنډوالی لري صحیح دی او د انکسار ضریب یې 3/2 قرار لري. معلوم کړئ چې دغه جسم څومره نږدې لیدل کېږي یا هم د دې هغه د منبع ترمنځ اندازه یې څومره ده یا کله چې دې جسم ته د بل طرف څخه وکتل سي په څومره اندازه سره دی نږدې معلومیږي. یعنې موږ ته په سوال کې داسې وایي چې که چیرې د شیشې پنډوالی یا ای چې ده دا مساوي سي په 12 میلی متره سره، همدارنګه د انکسار ضریب مساوي کېږي په 3/2 سره، نو تاسو یې ډي لاسته راوړئ. د ډي د لاسته راوړلو لپاره یا هم د دې هغه څومره نږدې راته معلومیږي یا د منبع په ترمنځ یې څومره توپیر موږ ته معلومیږي هغه لاسته راوړئ. نو د دې د لاسته راوړلو لپاره راځو اسانه فورمول مې درته ویلی دي. ډي مساوي کېږي په ای ضرب یو منفي یوې پر ان سره. دا فورمول مو ویلی و چې د دې مطابق راځو دا سوال حلوو. نو دا به ولیکو چې د ای پر ځای به لومړی خپل قیمت ور واچوو چې 12 دی ضرب یو منفي یوې پر ان. د ان پر ځای به خپل قیمت ور واچوو چې 3/2 دی صحیح دی. دا به مساوي سي. د دې نه مخکې چې دغه عملیه سرته ورسوو یو وارې به لومړی راسو د دې نه مخکې چې مشترک مخرج ورته وټاکو دغه کسر الکسر چې دی دا به ساده کړو. نو د دې د ساده کولو لپاره به داسې ولیکو چې دا مساوي کېږي په 12 ضرب یو منفي دا به ولیکو چې 12 ضرب یو منفي 2/3 سره صحیح دی. لومړنی کسر به په خپل حالت ولیکو، دویم کسر به سرچپه کړو، صورت به د صورت سره ضرب کړو، مخرج به د مخرج سره ضرب کړو. 1 ضرب 2 هغه 2، 1 ضرب 3 هغه 3 صحیح دی. کسر الکسر مصفا کړئ، ساده مو کړئ. راځو د دې ځای څخه دا پسې مساوي کېږي، سوال ته ادامه ورکوو. دا مساوي کېږي رابسو اوس به مشترک مخرج به ورته وټاکو. مشترک مخرج به په خپله 3 ورته ونیسو صحیح دی. لومړی 3 تقسیم پر یو باندې هغه 3 ضرب یو دا یې څو دا یې 3 منفي 3 تقسیم پر 3 باندې یو ضرب 2 دا یې څو هغه 2 صحیح دی. دا مساوي سي. البته د سوال نیمایي برخه مو پرېښول 12 ضرب چې شي سره 3 منفي 2 پر چې شي پر 3. د دې ځای څخه به دا مساوي سي. راځو د سوال ادامې ته سوال ته ادامه پسې ورکوو. د دې نه مخکې چې دغه سوال نور مخته بوځو د هغه څخه یو وارې به مخکې راسو دی به سره اختصار کړو. یعنې داسې به ولیکو چې دا مساوي کېږي رابسو دغه عملیه به یې سرته ورسوو. 12 به پر خپل حالت ولیکمه ضرب د 3 څخه چې 2 ولاړ سي دا یوې پر څو یوې پر 3 مساوي کېږي. رابسو دا به څه په وکړو سره اختصار به کړو، یعنې کینسل به کړو سره یو د بل سره. اول 1 3 هغه 3 او 3 څلور 12 3 څلور څو 12 دا به مساوي سي. څلور په یو کې هغه څلور، یو په یو کې به مساوي سي په خپله په څو سره په یو سره مساوي کېږي. څلور تقسیم پر یو به بېرته مساوي سي په څو سره په څلور سره. یعنې د دې څخه داسې ویلی سو چې ډي مو مساوي سوله په څو سره په څلور سره. څلور یعنې په دې ځای کې دغه ډي چې موږ ته لاسته راغلله د دې څخه موږ ویلی سو چې دغه جسم چې موږ ته معلومیږي دغه البته تصویر چې موږ ته د جسم معلومیږي دا 4 میلی متره د خپل ځای څخه موږ ته نږدې معلومیږي یا 4 میلی متره د هغه البته سورس چې دی هغه تغییر کړی دی. یعنې موږ ته داسې معلومیږي تغییر خو یې کړی نه دی، یعنې ظاهرا موږ ته داسې معلومیږي
چې د 4 ملي متره په اندازه سره په دې کې توپیر راغلی دی. یعنې موږ داسې فکر کوو چې 4 ملي متره موږ ته نږدې دي، خو هغه 4 ملي متره موږ ته نږدې نه وي، فقط موږ ته نږدې معلومیږي دغه، یعنې دا ظاهري هغه ښودنه ده چې په ظاهري ډول سره موږ ته داسې ایسو، خو په اصل کې هماغسې نه وي. دا و د متوازی السطوح ټوټې اړوند سوال. راځو موږ او تاسو منشور ته د منشور لوست ته، خو د دغه متوازی السطوح اړوند چې کوم سوال دی د دې په خلاصېدلو سره د دې ویډیو درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. په بله ویډیو کې به موږ او تاسو پر منشور باندې بحث کوو چې منشور څه شی دی او څه ډول جوړښت لري او د دې اړوند چې کوم سوالونه دي هغه به ټوله زده کوو. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.